کله چې رسول الله مبارک مکه مکرمه فتح کړه بلال صاحب ته وی کعبه مبارک په چا توخېجه او اذان وکړه. کله چې اذان شروع کړ د اهل مکه او څو ماشومانو هغوی ورپسې مسخرې شروع کړې. رسول الله مبارک ورپسې ورمنډه کړه، هغه نور خو ترې وتښتېده، یو هلک یې راولي، هغه ته ابو محذوره وایي رضی الله تعالی عنه. په سر یې ورته لاس کېښود، ورته وی بچیا څه دې وي ته ووایه. نو هغه یو کرت دا شهادتین پټ وي، ډارېده. بیا ورته رسول الله مبارک وی په زوره یې ووایه، بیا په زوره ووایي. هغه قسم کوي چې د رسول الله مبارک لاس کېښودلو سره مې په زړه کې د ایمان تخم زرغون شو. وایي ما ورته ووایي چې ما ته کلمه ووایه. نو وایي مسلمان شو. نو تر آخر وخته پورې به د اذان کې ترجیع کوله. ترجیع دې ته وایي چې شهادتین 2 کرته په پټو ووایي، 2 کرته یې په ښکاره ووایي. زموږ مسلک کې ترجیح نشته، خو ابو محذوره به دا اذان نه پرېښوده. ولې؟ وی د دې اذان په وجه باندې خدای پاک ماته اسلام نصیب کړی دی. اوس هم چې حرم شریف کې د اذان میراث دی، دا د ابو محذوره صاحب په دې لمسو کې دی، په دې کې را روان دی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لاس کې دا کمال